دا په پاکستان کې هغه افغان لارۍ چلوونکي دي چې د څو ورځو راهیسې په نوموړي هیواد کې د لارې بندېدو له امله بند پاتې شوي دي. دوی وایي چې په پاکستان کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي چې په خبره یې بار شوي سبزۍ هم خرابې شوي دي. چې نن منګه ټماټر بار کړي دي، سبزي ټماټر نن هم څلورمه ورځ ده، اوبه ترې روانې دي. دا خو یو غریب مظلوم خلکو مال دی، غریبو خلکو را بار کړی دی، نه کوم چا سره تعلق لري، نه چا سره کوم خبر کار لري، او ناقې ناروی ګاډي راباندې خالي که ګاډو نه اوبه روانې دي، بیرته راوتلي او د غریبانو مالونه خراب شو. زموږ کایان تاسې موږ لار خوشي کوي، موږ هم دلته ودرولي، موږ ته باندې به څه دغه وکړي، واړه موټر هم روان دي، دغه هم روان دي، او موږ یې که قرار یې ودرولي، د افغانستان ترانسپورټ یې جم ودرولی. دوی له پاکستاني چارواکو څخه غواړي چې ژر تر ژره د یاده ستونزه حل کړي او په خبره چې تجارت دې د قومي او خپلمنځي ستونزو نه ښکار کوي. کام خپل مابین کې لانجه ده سره حکومت سره خلکو سره کلیوالو سره چا سره ساغې دی او مذاکرات کینی او دوی سره سوله وکړي. بدې کې خو موږ ټول خرابه شو، چې مذاکرات سره کینی او خبرو سره جوړه کړي او لاره خلاصه شي. تر اوسه د یادې ستونزې په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي او لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به لار خلاصه شي.